السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه شیر محمد محمدی یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دوستانو دا د اډوبي پریمیر پروګرام دوهم درس یا دوهمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې غواړم په دې باندې وغږیږم چې کله موږ او تاسو د اډوبي پریمیر پروګرام خلاصوو موږ یوې صفحې سره مخ کیږو چې هغې صفحې ته څه وایي او په هغې صفحې کې کوم آپشنونه دي. مثلا په هغې صفحې کې دي recent files, cc files, sync setting, new project, open project, new team project, open team project. چې کله دلته مو آپشن انتخاب کړ اوکې باندې مو کلیک وکړه زه دوهمه صفحې ته. په دوهمه صفحې کې څو بخشونه لري. اولینی بخش کې موږ او تاسو نه څه غواړي ټایټل یا نوم. هلته باید نوم ورکړو. دوهم بخش کې لوکیشن یا موقعیت. که چیرې غواړو د خپل پروژې موقعیت تغییر کړو په براوز باندې به کلیک کوو موږ ته یوه صفحه خلاصیږي هلته به خپل موقعیت ورته انتخابوو. بیا وروسته ویډیو رندر یا وروسته ویډیو ډسپلی فارمټ، آریو ډسپلی فارمټ، کپچر او نور بخشونه لري. چې کله مو بیا په اوکې باندې کلیک وکړ موږ ځو د اډوبي پریمیر پروګرام د ورک ایریا صفحې ته یا کاري صفحې ته. هلته بیا ګورو چې د اډوبي پریمیر پروګرام د ورک ایریا صفحه په څو حصو ویشل شوې ده. هر حصه د څه په نامه یادیږي او هر حصه کوم کار سرته رسوي. دوستانو په هرې ویډیو کې په دې باندې وغږیدو چې د اډوبي پریمیر پروګرام سره کوم یو پروګرام ده، کوم کارونه سرته رسوي او کوم خلک ترېنه کار اخلي. نو که چیرې هغه ویډیو مو لاسته نه وي راوړي زه لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. تاسو کولی شئ په هغه باندې کلیک وکړئ او ویې ګورئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ د اډوبي پریمیر پروګرام نورې ویډیوګانې لاسته راوړئ او یا د ویډیو ایډیټینګ او یا د ګرافیک ډیزاین په باره کې ویډیوګانې لاسته راوړئ نو ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه نوې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترېنه خبر شئ. چیرې کومه پوښتنه لرئ ما ته په کامنټ کې ولیکئ. زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. نو راځئ چې یو ځای خپل درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو چې کله د اډوبي پریمیر پروګرام مو خلاص کړ د هر هم صفحې سره مخ کیږئ. دې صفحې ته سټارټ پیج وایي. دلته په کونج کې هم ورته لیکل شوي دي سټارټ. په دې صفحې کې څه شی دي؟ recent file, cc files, sync settings, new project, open project, new team project, open team project. ښه دوستانو اوس راځو په دې باندې غږیږو چې د هر یو څه کارونه سرته رسوي. راځو ریسنټ فایل ده. په ریسنټ فایل باندې کلیک کوو دا رقم صفحه موږ ته خلاصیږي چې دا د ریسنټ فایل جزئیات دي. وګورئ دغه ریسنټ فایل کې هغه پروژې موږ ته د اول قطار کې راځي چې موږ په د اخر کې کار کړي. ریسنټ یعنی اخرینی کار شوي. په اخر کې هغه دي چې موږ له پخوانه کار کړي یا پخوانۍ پروژې موږ ته ښیي. وګوره لرنینګ 14 دقیقې مخکې، میډل ده 2 ساعته مخکې، سیکنډ لرنینګ ده په دغه تاریخ، افغانستان په دغه تاریخ، 1 آن ټایټل لاست فور یوټیوب، فرست لرنینګ، پریمیر پرو فرست ویډیو. اوس راځو سی سی فایلز. سی سی فایلز دا باید تاسو نیر سره وصل اوسئ او چې کله په دې باندې مو کلیک وکړ د سی سی سایټ یا کریټیو کلاود سایټ نه تاسو فایلونه راخیستی شئ. sync setting دا هغه وخت کاریږي مثلا تاسو کله د اډوبي پریمیر پروګرام کې خپل د خوښې تنظیمات مو سرته ورسول، هغه هم ذخیره کړ، خپله صفحه ورک سپیس مو خپل خوښې ته جوړ کړ او په هغه کې خپل اکاونټ هم داخل کړی و نو هغه ټول تنظیمات هم په اکاونټ کې ذخیره کیږي. او بیا په هر دلیل باندې چې کله د تاسو وینډوز وایرس وه یا مو اډوبي پریمیر پروګرام وایرس وه بیا مو ورته وینډوز وکړه او بیا مو ورته اډوبي پریمیر انسټال کړ او غوښتل مو چې بیرته هماغه تنظیمات بیرته راسي، هماغه ورک سپیس هم چې په خپله خوښه باندې جوړ کړی و بیرته راسي بغیر له دې نه چې وخت ضایع کړئ. نو تاسو به څه کوئ؟ sync setting باندې به کلیک کوئ. sync setting now باندې به بیا کلیک کوئ. تاسو یوه صفحه خلاصیږي. له تاسو نه بیا د اډوبي کریټیو کلاود یا د اډوبي سی سی پروګرام صفحه خلاصیږي. تاسو نه بیا اکاونټ هم غواړي، اکاونټ به هم تاییدوئ، بیرته مو تنظیمات تاسو ته راځي. او که چیرې په بل اکاونټ کې خپل تنظیمات مو ذخیره وي نو څه به کوئ؟ use setting from a different account
باندې به کلیک کوئ بیا به مو خپل اکاونټ داخلوئ. ښه اوس راځو نیو ټیم پروژیکټ. نیو ټیم پروژیکټ هغه وخت کارول چې کله وغواړو یوه نوې پروژه کارو. اوپن پروژیکټ دا هغه وخت کارول کیږي چې کله وغواړو یوه پخوانۍ پروژه مونږ خلاصه کړو یا هغه پروژه چې نیم کله پاتې دي غواړو خلاص کړو او کار پرې وکړو څو پورې پوره شي خپل کار هم ختم. نیو ټیم پروژیکټ. نیو ټیم پروژیکټ د هغه وخت کاریږي چې کله یو څو نفر وغواړي په یوه پروژه باندې همزمانه کار وکړي خو د دوی موقعیتونه تغییر وي، مثلا یو په ایران کې او پاکستان کې او هر ځای کې وي فرق نه کوي، خو شرط دا د دوی باید له نېټ سره وصل وي. بیا به دوی په نیو ټیم پروژیکټ باندې کلیک کوي، یوه صفحه ورته خلاصیږي د اروبي سی سی. په هغه صفحې کې به دوی به ځان ته اکاونټ جوړوي، هغه پیسې چې د اروبي سی سی شرکت د غواړي هغه به تحویلوي ورته، بیا د بخش هغوی ته فعالیږي. اوپن ټیم پروژیکټ دا وخت کارول کیږي چې کله وغواړو په یوې پخوانۍ ټیمکي پروژې باندې کار وکړو په همزمانه توګه. بیرته راځو ریسنټ فایل. در ریسنټ فایل کې وګورئ دلته سورت یا دسته‌بندي نظر چی شته سوی ده، لاست اوپن ته سوی ده. دلته وګورئ موږ څو آپشنونه لرو. که چیرې غواړو خپل دغه ریسنټ فایل صفحه نظر سایز ته تنظیم کو، په سایز به کلیک وګورئ. فرست لرنینګ زیاترینه سایز لري، دا سر کې راځي، او ټول نه کمترینه سایز لري یا ان ټایټل. او بیرته کاینټ په نوه او نمونه په همدې شکل باندې. خو موږ او تاسو اکثره او له مخکې نه پیشپرز په توګه یا مخکې نه تنظیم سوي په توګه باندې لاست اوپن موږ ته فعاله ده، نو موږ او تاسو هم د همدغه لاست اوپن نه کار اخلو. دا دومره خاص کارآمد نه لري. او دلته موږ او تاسو کولی شو چې خپل هغه پروژې هم چې کار کړي هغه سرچ کړو. نیو پروژیکټ باندې کلیک وکړو. چې کله مو په نیو پروژیکټ باندې کلیک وکړ د هر صفحې سره مخ کیږو. دلته موږ نه دا غواړي چې خپلې پروژې ته نوم ورکړو. زه خپلې پروژې ته مثلا نوم ورکوم افغانستان. دویم بخش کې د لوکیشن موقعیت دا موږ ته کوي، یعنی دغه پروژه هم په دغه موقعیت کې ذخیره کیږي. که چیرې غواړئ د موقعیت تغییر کړئ په براوز باندې به کلیک کوئ، دا رقم صفحه موږ ته خلاصیږي. بیا دغه رقم صفحې نه موږ تاسو دغه ځینې خپل موقعیت انتخابوای شو، یا هغه فولډر انتخابوای شو، بیا به سلیکټ فولډر د موقعیت انتخابیږي. راځو جنرال ته. جنرال کې څه شی دی وګورئ. په جنرال کې دی ویډیو رندرینګ اند پلی بیک. دغه بخش وګورئ اوس ماته فعاله ده. د ځینو تاسو شاید چې دغه نه وي فعاله، خو هېڅ مشکل نشته. دا هغه وخت فعالېږي چې کله د تاسو کمپیوټر ګرافیک ولري او اوټو ډرایور هم ورته انسټال کړی وي څو پورې ګرافیک ورته فعاله شي. او که چیرې ګرافیک ونه لري یا هم ډرایور ورته نه وي انسټال کړی، ګرافیک یې نه وي فعاله، بیا نو تاسو ته خالي سافټویر اونلی فعالوي. نو تاسو بیا نشئ کولی چې اوپن سی ال نه یا جی پی یو اکسلریشن نه کار واخلئ. راځو د ویډیو بخش ته. دلته په دې ویډیو کې موږ ته ډسپلی فارمټونه ښیي چې موږ اکثره په پریمیر کې چیش نه کار اخلو له ټایم کود. نو دلته څو نور ډسپلی فارمټونه هم لري چې هغه ټایم کود ده، فیټ پلس فريمز، 14 ملي متري فلمونه یا 15 ملي متري فلمونه، هغه غټ فلمونه چې د سینمایي هغه ښیي. فريمز یو عکس ته فریم وای. مثلا زه تاسو یو مثال کې د پال په سیستم کې چې کله 25 ځانې عکسونه سره یو ځای سي یوه ثانیه فلم جوړوي، یعنی د پال په سیستم کې هغه 25 ځانې فریمونه چې کله سره یو ځای سي یوه ثانیه ویډیو جوړیږي، نو دته فریم وای. بیا وروسته ان شاء الله په دې ټول باندې تاسو سره خلاصيږي چې دا څه معنی. خدا مو دې لپاره زه ورته وایم چې تاسو ونه وایئ چې دوه شیانو نه تیر سه ځان تیر راوسته. راځو اډیو ته. اډیو په همدغه شکل باندې ډسپلی فارمټونه لري. عمومي چې شی ده اډیو سامپل ده. موږ او تاسو هم اډیو سامپل نه کار اخلو. همچنان ملي سکند هم لري. کپچر دا هغه وخت موږ او تاسو کارو چې کله وغواړو له کامرې نه ډایرکټ ویډیو راوخلو، نو دلته بیا خپل د کامرې نوعیت یا د کپچر نوعیت ورته انتخابو. چیرته دغلته چې کامرا مو سره هم ده، ډي وی ده او ایچ ډي وی ده. راځو سکراچ ډیسک. ګورئ سکراچ ډیسک دا ټوله فضا کې دغه وګورئ، دا ټوله فضا د سکراچ ډیسک دا ټول موږ ته موقعیتونه ښیي چې فلانی شی چیرته ذخیره ده. مثلا وګورئ کپچر ویډیو، هغه ویډیوګانې چې له کمرې نه راخیستې یا چیرته ذخیره کیږي وای په دغه موقعیت کې. که چیرې غواړئ تغییر کړئ براوز باندې کلیک کوئ. کپچر اډیو د راخیستل شوی غږ یا له کمرې نه یا له مایکروفون هغه چیرته ذخیره کیږي د موقعیت کې. که چیرې غواړئ تغییر کړئ براوز باندې کلیک کوئ.
ویډیو پریویو دا هغه وخت کاریږي چې کله تاسو یو پروژه کاروئ هغه ثقیله سي نو تاسو بیا څه کوئ په رندر باندې کلیک کوئ هغه ویډیو تاسو په سهولت سره ذخیره کیږي یعنی یو کاپی ځان سره اخلي کاپی خبري هغه کاپی چیرته ذخیره کیږي په دغه موقعیت کې آډیو پریویو غږ چیرته ذخیره کیږي دلته یعنی ویډیو پاس و او غږ درته لاندې او چیرې غواړئ موقعیتونه تغییر کړئ په دغه براوز باندې کلیک کوئ پروجیکټ آټو سیو ګورئ دا چې شاید څه کله د تاسو پروژه ډېره ثقیله سوه یا ډېر وخت یې ووته هغه په اتومات ډول باندې ځان ذخیره کوي د دې خوبایي چې شاید خوبایي دا ده چې کله د تاسو کمپیوټر برق یو دمې قطع سي نو تاسو پروژه نه وي ذخیره کړې کارونه نه ضایع کیږي بیا تاسو کولی شئ دغه ادرس ته ورسئ دغه ادرس نه خپله پروژه راواخلئ چېرې غواړئ موقعیت تغییر کړئ براوز باندې کلیک کوئ د پروجیکټ آټو سیو خوبایي دا ده کله برق لاړ سي د تاسو پروژه نه ضایع کیږي په شرط دې چې هغه د آټو سیو وخت پوره سوي اتومات ذخیره سوي ځینې وخت تاسو کله په یوه ثقیله پروژه باندې کار کوئ یا اسانه پروژه یو څه زیات وخت کې تیر سي یا وړوکی مسیج تاسو ته راځي چې سیو نو هغه د سیو موقعیت چېرته ده دغلته ده چېرې غواړئ تغییر کړئ براوز باندې کلیک کوئ سی سی لایبرریز تاسو کله د سی سی کتابخانې نه یا د سی سی لایبرري نه تاسو یو شی راخلئ په دغه ادرس کې ذخیره کیږي او موشن ګرافیک ټمپلیټ میډیا ټمپلیټونه یا تیار پروژې چې کله تاسو د موشن ګرافیک راخلئ په پریمیر کې کاروئ نیټ نه به یې راخلئ نو هغه چېرته ذخیره کیږي په دغه موقعیت کې چېرې غواړئ موقعیت ته تغییر ورکړئ په براوز باندې کلیک کوئ راځو انګیج سیټینګ دومره مهم هم نه دي انشاءالله د اډوبي پریمیر پروګرام د همدغه صنف په آخرینی درسونو کې په دې باندې غږیږو چې دا انګیج سیټینګ څه شی ده او کوم کارونه سرته رسوي راځو اوکې باندې کلیک کوو چې کله په اوکې باندې مې کلیک وکړ د اډوبي پریمیر پروګرام د ورک سپیس صفحه موږ ته خلاصیږي دغه ټولې صفحې ته څه وایي دغه ټولې صفحې ته ورک سپیس وایي دغه ټولې ته ورک سپیس وایي که اوس راځو په دې باندې غږیږو دا د اډوبي پریمیر پروګرام د ورک سپیس صفحه په کومو بخشو باندې ویشل شوې ده اول راځو سورس مانیټور په سورس مانیټور کې د ویډیوګانو اصلي حالت ښودل کیږي یعنی چې کله په ویډیو کې تغییر راولو دلته نه ښودل کیږي تغییرات چیرته ښودل کیږي پروګرام مانیټور کې دلته ښودل کیږي دا بخش ته څه شی وایي ټایم لاین او دغه بخش ته څه شی وایي اډیو مکسر دا هم د اډوبي پریمیر پروګرام یو وړوکی ټولز ده دومره ګڼ ټولز نه لري دا هم د پروجیکټ پانل ده او دا هم منیو دا هم د اډوبي پریمیر پروګرام مختلف ورک سپیسونه دي چې اوس فعلا موږ په ایډیټینګ کې یو کالر هم لري افیکټس هم لري آډیو هم لري ګرافیکس هم لري همچنان لایبرریز وګورئ دوستانو اوس موږ فعلا د ایډیټینګ په ورک سپیس کې یو که چیرې وغواړو چې اکثره تنظیمات موږ ته د رنګونو تیار وي تنظیمات نو موږ په څه شي باندې کلیک کوو کالر باندې خو دا اختیاري دي اکثره ټول خلک چې کاري زم چې کاروم ایډیټینګ کارو چې کله تاسو کالر باندې کلیک وکړ وګورئ موږ تاسو ته د کالر تنظیمات تیاریږي وګورئ د رنګونو پانل موږ تاسو ته خلاصیږي چیرې غواړو بیا په افیکټونو کار وکړو نو په افیکټ باندې کلیک کوئ وګورئ دوستانو دا د افیکټ پانل موږ ته دلته راغی چې کله غواړو کوم افیکټ سرچ وکړو سرچ باکس کې به موږ خپل افیکټ سرچ کوو یا پریسیټ او په ویډیو باندې به اچو او دا د افیکټ کنټرولز پانل د دلته راغلی ده بیخي فرق کوي د ایډیټینګ ورک سپیس سره په دې دوه فرق څه شی ده مثلا دغه افیکټ په ایډیټینګ کې دغلته لاندې و هغه راوځي دلته افیکټ کنټرول لږ زره دې خواته و دا سورس مانیټور دلته و مینه سورس دلته راغلی افیکټ کنټرولز دلته راغلی دی خالي د خوا خواته وړي دي دا پانلونه نور هیڅ تغییرات نشته کې او په دوه باندې بیا نوم ایښی ده آډیو ګرافیک کالر ایډیټینګ چیرې غواړئ مثلا په غږ باندې کار کوئ نو تاسو په آډیو به کلیک کړئ موږ تاسو ټولې د غږ مربوطه پانلونه خلاص کړو وګوره دغه آډیو مکسر ته بیرته راځو ایډیټینګ ته ایډیټینګ باندې بیرته کلیک کوو
دوستانو که چیرې تاسو نه دغه پنلونه تغییر سوله، مثلا میډیا براوزر دلته راغی اشتباها دغه پروګرام مانیټور لاندې راغی دلته ګډ وډ سي ټول، نو تاسو به څه کوئ؟ راځئ به د وینډو مینو ته ورک سپیس ته به راځئ، په ورک سپیس کې به راځئ ریسیټ ټو سیو لیاوټ په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړه وګورئ بیرته ماته خپل تنظیمات بیرته راغلل. دوستانو دا د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي. دوستانو دا د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښ شوي. که چیرې دا ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته یې په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما د تاسو پوښتنې ته جواب وایم. دوستانو که چیرې غواړئ د اډوبي پریمیر پروګرام نورې ویډیوګانې لاسته راوړئ او یا د ګرافیک په حصه کې ویډیوګانې لاسته راوړئ او یا د ویډیو ایډیټینګ په حصه کې، نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو کله زه ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ. تر بیا په مخه مو ګلونه. الله مو مل.